افغان ځواکونو پر طالبانو یو ځل بیا ډیر سخت خطرناک عملیات ترسره کړي دي. عملیات یې چیرته کړي، طالبان یې څنګه وځپل، په تیرو 4 ساعتونو کې طالبانو ته څومره تلفات اوښتي دي، جزئیات یې په ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. لومړی خبر دا دی چې په هرات کې د طالبانو د سرې قطعی د یو مخکښ قومندان په ګډون د 25 ترهګر وژل شوي او ټپیان شوي دي. تېره ورځ هوایي ځواکونو د هرات ولایت اوبه ولسوالۍ اړوند طالب ترهګر په نښه کړل چې په پایله کې طالبانو د سرې قطعی د یو مخکښ قومندان رفیع په ګډون 14 ترهګر ووژل شول او 11 نور ټپیان شول. بلخوا د ننګرهار ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل وایي چې افغان ځواکونو د ننګرهار په پچراګام ولسوالۍ کې د چڼیزو عملیاتو په ترڅ کې د پاکستاني ترهګرو په شمول 23 طالبان وژلي او د دوی د 2 مهم قومندانانو لطف الرحمن مشهور په توپان او مولوي ریاض مشهور په حقانی په ګډون 11 نورې ټپیان کړي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت په بل راپور کې وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تېره ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 8 طالبان وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو په تیرو 4 ساعتونو کې په ننګرهار، غزني، پکتیا، لوګر، بامیان، کندهار، فاریاب او هلمند ولایتونو کې 148 طالبان وژلي او 116 نورې ټپیان کړي دي او 4 نورې نیولي دي. دغه راز د افغان ځواکونو د انجنیري څانګې مسؤلینو د طالبانو 12 کړۍ ماینونه چې د ملکي وګړو د تګ راتګ په عمومي لارو کې ځای پر ځای کړي وو کشف کړي او شنډ کړي دي. بلخوا بل راپور کې راځي چې د شاهین قلی اردو مطبوعاتي مسؤل وایي چې افغان ځواکونو تېره شپه د جوزجان سري پل ترمنځ د طالبانو پر پټنځایونو هوایي بریدونه کړي دي چې 26 تنه یې وژلي او 13 نورې ټپیان کړي دي. دغه راز افغان ځواکونو د دوی یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.